د هغې نه بس سوال یې ورور کړی دغه ده وایي دا خلک وایي چې مړی ولامبې نو بیا به لامبې دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب صحیح خبره دا ده د دلایلو په رڼا کې چې د مړي د لامبولو نه بعد لامبل د مستحب طریقه ده او لازم نه دی. یو سړی راولګېد مړی ولامبو نو هغه ته موږ دا وایو چې غوره طریقه څه ده چې ته اوس ولامبې او که ویې نه لامبل نو ګناهګارېږي نه. دا د عبدالله بن عباس رضی الله عنه فتوا ده، دغه شان عبدالله بن عمر عایشه رضی الله عنها هغو ټولو دا فتوا ده. شیخ البانی رحمه الله وایي چې د هغه سړي دپاره دا مستحب دی چې غسل وکړي کوم سړی چې مړی ولامبوي. حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي او دا حدیث ابو داود رحمه الله راوړی امام ترمذي من غسل میتا فلیغتسل چا چې مړی ولامبو نو غسل دی وکړي. کیدای شي تاسو په زړه کې څه خبر راغلی الله اعلم که څوک ویښي دغه په زړه کې به خبر راغلي امر وکړو رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک مړی ولامبوي لامبي نو به موږ څنګه وایو چې دا مستحب دي؟ دوه روایتونه نور دي د هغې د لاسه ځکه دا علم چې دی که نه د دې زده کول ګران کار دی مګر دی چې د الله توفیق او د الله رحم او کرم وي. دا مسله داسې نه چې یو ځای کې دې وکتو اوس ځان سره دې یعنې مثال چې تا سره په کور کې سنن ابي داود پروت دی ترجمه یې ده او سم ورته خوشحاله رواج یې غستو به یې کېدلی چې وایي غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کله مړی ولامبوي بیا به غسل کوئ او بیا دې فتوې شروع کړئ. دغه ټول دي ګناهګار ګوره کوم چې نه لامبي او په هغه علماو دې هم فتوې ولګوئ. پاکستان کې یو کس دی کتابونه ډېر ګوري نو هغې ورځ څه خبره روانه شوه د دې چې دا سپین ویښته سره کول زیړول د دې څه حکم دی. نو هغه وایي چې څوک دا ویښته نه سره کوي او نه زیړوي نو دا دغه فتوا وایي دا یهودی دی او نصرانی دی. بیا ما پوه کوو نو ما ورته داسې ویل ګوره ته په دې مسله باندې پوه شوی نه ما ته وایي ستا نه به ښه پوهېږم ته وایي په دغه الفاظ وایي ته په مولیانو کې ګمراه یې. ما څنګه وایي د رسول صلی حدیث دی ورته وایي چې ما رسول صلی څه وایي رسول صلی وایي چې د یهودو نصارو مخالفت وکړي ګیرې یې سرې کوي یې زیړې کوي. ما نور وی نور څه او د رسول حدیث دی. ما نور وی نور څه او د رسول حدیث دی. ما نورې خبرې مشتېږي نه ته جاهل خو نه پوهېږي نه. بیا مو دغه حدیثونه واورول د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې دغه په ګیره کې بعض ویښته سپین وو صحابه کرامو ټولو به ګیرې نه سرې کولې نه به یې زیړولې ډېر پکې داسې وو چې د هغوی ګیرې به سپینې وي. نو دا ټول هر څه چې راجمع کې مسله دا راووته چې زیړول سپینول زیړول سره کول ښه طریقه ده خو که څوک یې ونه کړي نه ګناهګارېږي نه. دغه شان دا مسله ده. دا حدیث خو شتي خو دوه روایتونه نور دي. یو حدیث دی امام حاکم رحمه الله راوړی عبدالله بن عباس رحمه وایي عبدالله بن عباس وایي تاسو چې کله مړی ولامبوئ نو بیا د هغې د لامبولو د لاسه په تاسو باندې غسل نه لازمېږي. فإن میتکم لیس بنجس دا مړی څه پلید خو نه و چې تاسو لامبئ. دویم حدیث عبدالله بن عمر دی امام دارقطني رحمه الله راوړی وایي موږ به د رسول صلی په زمانه کې مړي لامبول فمنا من یغتسل ومنا من لا یغتسل نو چا به بیا ولامبل او چا به ونه لامبل. نو دا حدیثونه چې راجمع کې نتیجه دا راووته چې لامبل غوره دي خو که څوک ونه لامبي نه ګناهګارېږي نه. والله اعلم.